اخیری شعر د کوربه شاعر د پخواني ډیپلوماټ او مهربان او د سپین زړه خاوند او یو نازدانه شاعر ښاغلي خالد صاحب ته نوبت رسیږي او هیله ده چې دریځ ته تشریف راوړي. زه هم په خپل وار کمپی اختر ټولو دوستانو عزیزانو او هیوادوالو ته د زړه له کومې تبریک وایم. څرنګه چې تاسو ویلي نن موږ دلته یو وړه اختریز ادبي ناسته د قرنطین ټول شرایط هم په نظر کې نیولي او یو وړه اختریز محفل هم جوړ کړی تر څو له یو خوا یو بل سره اختر مبارکي وکړو او له بلې خوا د وطن د حالاتو په مقابل کې خپل احساس او خپل آواز څرګند کړو. په نظمه ده چې یو د اختریز شعر ده چې د اختر په باره کې او دوهم د وطن د وروستي حالاتو او وروستي تحولاتو په باره کې هم ما یو نظم جوړ کړی چې تاسو خدمت ته وړاندې کوم. اول یو د اختر په مورد کې یو شعر ده چې دا د دې سرخط ده: ای اختره تا خو ای اختره د خوښۍ زیری راوړی دی. تا خو ای اختره د خوښۍ زیری راوړی دی، موږ ته دې د مینې او ورورۍ زیری راوړی دی. ستا خو دا پیغام دی چې موږ ټول غمونه هیر کړو. ستا خو دا پیغام دی چې موږ ټول غمونه هیر کړو، دا د اختر ورځې په خوښیو سره تیر کړو. خو ای ګرانه اختره، ای ګرانه اختره، څنګه هیر مو دا غمونه شي؟ لرې مو له ذهنه د خواږه وطن دردونه شي. هلته مو په خاوره کې د وینې دریابونه دي. ډاکټر صاحب، هلته مو په خاوره کې د وینې دریابونه دي، هره ورځ وژنې دي، قتلونه دي، مرګونه دي. څنګه به مو هیر شي د خیوې او د زابل پیښې؟ څنګه به مو هیر شي د خیوې او د زابل پیښې، یا د علیشنګ، لوی پکتیا او د کابل پیښې؟ هره ورځ مو ذهن کې سوځېدلې جنازې راځي، هره ورځ مو ذهن کې سوځېدلې جنازې راځي. هلته زیږنتون کې د ماشوم د مرګ صحنې راځي. ډېرو کورنیو کې نن غم ټغر خوږ شوی دی، ډېرو کورنیو کې نن غم ټغر خوږ شوی دی. ټول وطن نه اوس د کربلا دښته جوړ شوی دی. دا مرګونې پیښې د وطن څوک هېرولی شي؟ دا مرګونې پیښې د وطن څوک هېرولی شي؟ څوک داسې ناتار په خپل مظلوم ولس زغملی شي؟ اوس نو راته ووایه، اوس نو راته وایه، څنګه هېر دغه غمونه کړو؟ دا اختر ته کتاب ده. اوس نو راته وایه، څنګه هېر دغه غمونه کړو؟ لرې مو له ذهنه د خواږه وطن دردونه کړو. دا بل شعر د وروستي تحولات دي چې هغه زموږ هېواد کې ما په دې مورد کې یو شی جوړ کړی چې تاسو خدمت ته تقدیموم. د دې شعرګوټی هغه د عنوان یې دی چې روڼ دیموکراسي، ما همداسې یو نوم ورته ایښی دی. ای خلکو زه حیران یمه په دې بې انصافي، ای خلکو زه حیران یمه په دې بې انصافي، ټاکنې یې بایللی دي خو غواړي مارشالي. ډېر عالي، ډېر عالي، ډېر عالي. بایلونکی د ګټونکي ځینې اخلي انعامونه، بایلونکی د ګټونکي ځینې اخلي انعامونه. دنیا کې چا لیدلی داسې روڼ دیموکراسي؟ رتبې او القابونه په شاخۍ باندې بادېږي. رتبې او القابونه په شاخۍ دي چې بادېږي. ښوونځي به یې نیمګړی وي خو رتبه یې جنرالي. القابو بادول خو د کرزي صاحب میراث و، القابو بادول خو د کرزي صاحب میراث و. بېسوادو ته یې ورکړ جنرالي و پاسوالي.
که زما منې ولسه بیا ټاکنو له ور نشي که زما منې ولسه بیا ټاکنو نه ور نشي ټاکنې د پلمه هلته خوره ده زورواکي که داسې بېنظمي وي نو په یاد لرئ ملګرو که داسې بېنظمي وي نو په یاد لرئ ملګرو هېواد به نور ونه ویني بیا ورځ د خوشحالي چې څوک ازمول شوی بیا یې مه وازموئ خلکو چې څوک ازمول شوی بیا یې مه ازموئ خلکو ولس دوی ته ورکړی د پرچه د ناکامي که سوله په رښتیا غواړې جنګونو له تیار شه که سوله په رښتیا غواړې جنګونو له تیار شه هېڅ چا موندلی نه دی امن سوله ګزاري خالده داسې وخت به په وطن کې کله راشي خالده داسې وخت به په وطن کې کله راشي چې ګران وطن مو وکړي د دنیا سره سیالي مننه